په دې ټولنیزو رسنیو کې یو ډېر ښه شعار د ټولو خلکو له نظره تېر سو چې وایي ډاکټر ناکاموره نه مري. په دې کې ډېر لوی فکر پروت دی او پکار دی چې ټول افغانان دې په فکر وکړي. ډاکټر ناکاموره خو مړ سو، خو د ډاکټر ناکاموره فکر او هغه د ژوند چاره چې د افغانانو ته وښول هغه دا ده چې تاسې خپلې اوبه مهار کړئ او له هغه څخه تر ټولو ښه ژوند خپل ځان ته جوړ کړي او یو سمسور وطن جوړ کړي. نو ځکه ډاکټر ناکاموره نه مري تر هغه پورې که موږ د ده هغه هڅې او فکر له یاده ونه باسو. ډاکټر ناکاموره مې داسې د زړه ارمان دی. د هغه کارونه او پروژې دوه رقمه تاثیرونه درلودل، یو لنډمهاله او بل اوږدمهاله. لنډمهاله یې د کانال جوړولو پر وخت په سوو افغانانو ته کار پیدا کړي، معاش هم د ورځې په پای کې ورکاوه، خوشحاله یې کور ته استول. اوږدمهاله ګټه یې دا ده چې ټول افغانستان تر اوسه پورې په هماغه د کونړ سیند په شاوخوا کې زرغونه او ښایسته ایسي. د ده پروژې د کار پلان سیستماتیک و. یوه جمله یې زما دا خوښ شوه، د ده د خپلې د خولې څخه ویل یې ول slow and steady wins the race. معنا دا چې لنډ کار مه کوئ، سم کار کوئ، پوخ کار کوئ، اوږدمهاله چرت وهئ، غټ پلان عملي کړئ. ډاکټر ناکاموره ځکه راباندې ګران و چې نوي نسل افغانانو ته دغه ذهن ورکړي چې دوی اوبه څنګه مهار کړي او باراني اوبه لا دوی د ځان لپاره د ګټې لپاره باید استعمال کړي. کاکا مراد هغه استاد و چې افغانانو ته یې د اوبو مهارولو چل او چمر وښوی او بل یې دا وکړه چې اوبه یې مخ په لوړ بوتلې. اوس نو د افغانانو نوبت دی چې د کاکا مراد دغه چل و چم پر هر رود عملي کړي او د وطن په هره ولسوالۍ کې عملي کړي. ډاکټر صاحب محترم په انساني جوړښت باور درلودی، د هغه پر اساس د انسانیت پر اساس د افغانانو سره کومک کوي. د افغانانو دغه اساس باید ژوندی سي لکه د ده چې و. دغه زما د ټولو افغانانو څخه خوښ دی. ناکاموره ولې نه یې راباندې ګران؟ ناکاموره زه فکر نه کوم چې یوازې به پر ما ګران یا به ولې یوازې زما ارمان زه فکر نه کوم چې د افغانستان په تیرو 40 کالو کې چې هر څوک چا وژلی دی یا خپله مړ سوی وي، د ناکاموره په اندازه به د هیڅ افغان نه یې ارمان سوی. ناکاموره چې کوم کارونه سرته رسولی دي هغه د پیړیو دپاره دي، داسې نه دي چې د یوې ورځې یا 2 ورځې دپاره دي.